چې کله یو سړی په حق باندې ودرېدل دی نو پاغه باندې څومره امتحانات راغلي دي. یو واقعا زمونږ د امام او امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله چې امام احمد بن حنبل رحمه الله کله په حق باندې ودرېدا پاغه باندې څومره امتحانات رال، مصیبتونه پرال، مشکلات پرال. امام احمد بن حنبل دیر یو بهترین عالم دی. سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبی رحمه الله د حالت ذکر کړی دی. د غرنګي امام ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله په خپل کتاب کې ول اسبابا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مناقب باندې لیکلي دي. المنتظم في اخبار الملوك والامم دې باره کې د امام احمد ابن حنبل لیکل شوی دی. په دې کتاب کې تهذیب او تهذیب کې د امام احمد ابن حنبل حالت ذکر شوی دی. د غرنګ ډیرو کتابونو کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله حالت ذکر شوی دی. امام ابن جوزی رحمه الله مستقل کتاب لیکل دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د مناقب مبارکي. یو بهترین امام دی. کله چې مامون باچا شو نو په دغه ټیم کې معتزله خو لیکن پټ پټو معتزله په دې مامون باچا باندې کوشش وکړو د په عقیده باندې چې د عقیده خراب کړي. د مامون باچا عقیده معتزله خراب کړله. معتزله چې د په عراق کې پیدا شوی حسن بصری رحمه الله درس کو. درس ته یو کس راغی حسن بصری رحمه الله نه تاسو کو چې کله یو سړی ګناي کبیره وکي غټه ګناه وکي آیا دا مؤمن دی که کافر؟ نو په زید دي چې حسن بصری اغیله جواب ورکي نو د شاګردانو نو هغه ډیر بيدبو واسر ابن عطان امیدو هغه یکدم را پاسې د ویلې چې لیس بمؤمن ولا کافر. چا چې ګناي کبیره وکړه دا نه مؤمن دی نه کافر. حسن بصری رحمه الله ویلي چې اعتزلوا عنا د خلکو زمونږ نه اعتزال وکړو زمونږ نه جدا شو په بل طرف باندې د خلک لاړ. نو د دغه زینه د معتزله پیدا شو. د دې ډېری غلطي عقیده وي. یو عقیده د دې معتزله او داوا چې دوی به د الله رب العالمین د لپاره صفات نه منل چې الله رب العالمین صفات نه لري. ولی کچیرته د الله لپاره موږ صفات ومنو نو الله قدیم دی صفات به قدیم شي تعدد د قدمو براشه او حالا کې قدیم یو ذات دی چې الله دی. د غرنګ دویمه عقیده داوا د دې معتزله چې قرآن مخلوق دی. څه مطلب؟ دا قرآن چې دی وای دی باندې رب العالمین تکلم نه دی کړي خبري بنه دی کړي دا الله نه دی ویلي بلکې دا الله رب العالمین جبريل ته ویلي دي چې د سیوي او د سیولي کا او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي. لکه په دې ټیم کې د بعض باطل پرستو خلکو عقیده دا چې قرآن مخلوق دی او دا د الله کلام نه دی د الله صفت نه دی. زمون عقیده دا قرآن چې دی الله په خپل ویلي دی جبريل ته جبريل راوړل دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دی. زمون د مسلمانانو عقیده دا چې په دې قرآن باندې رب العالمین تکلم او کلام کړي دی. نو دې معتزله د عقیده وا د یورکو هارون رشید د دې خلکو سخت مخالف وو. خو لیکن کله چې د هارون رشید زوی باچا شه مامون دا معتزله راول کېدل او دې ته ځان ډیر ټټ پاس کو حکومتي خلکو دربارین د مامون باچا عقیده واړه ولا او مامون باچا ویلي چا چې په دې باندې اقرار وکړي چې قرآن کلام دی د الله وای دا سړی زوج د مازګه د سړی مشرک دی او خپل حکمرانانو والینو ته ویلو چا چې په دې باندې اقرار وکړي چې قرآن د الله کلام دی وای دا ملک یو د شرکه او کفره بالله ځکه دا سړی مشرک دی کافر دی په الله باندې د دې د عقیده جوړه کړي و. مامون بادشاہ تلو روم ته د جهاد د پاره ځکه جهاد به کو نور مسلمانو خو لیکن عقیده کې غندو او اعتزال طرف ته تلو روم ته د کافرانو سره جنگ کو. د جون اخرنی حالت دی دا نور زی دنیا او پات کیږي ملکیږي. نو د په بغداد باندې والیو اسحاق ابن ابراهیم ته خطر ولېګو
او وتویلی کل ورتوی ویلی چې د سکارو کا په بغداد کې خلک راټول کا او په دې عقیدتي امتحان واخلا چې قرآن دا ګوره مخلوق دی او د الله کلام نه دی او چا چې په دې باندې اقرار ونه کو نو هغه خلکونی سزا ولور کا جیل دی واچو اسحاق ابن ابراهيم لچې کله د خطر هغه اسحاق ابن ابراهيم خپل معتزلی وو د معتزله د ډلې نو هغه په بغداد کې علما راټول کړل او ته ویل چې د بادشاہ امر دی چې په دې باندې اقرار وکړي چې قرآن مخلوق دی څوک چې اقرار نه کوي نو هغه منګنی شو نو ډیرو خلکو په دې باندې اقرار وکړ چې قرآن دا مخلوق دی لیکن 15 کسان دا په میدان کې ودرېدل 15 علما حق پرس خلک چې د دې غټ بادشاہ مقابله وکړه او ویل چې قرآن دا مخلوق نه دی بلکې د الله رب العالمین کلام دی یو پاغي کې امام اهل سنت احمد بن حنبل رحمه الله دا په میدان کې ودرېد او دی ویل چې قرآن ګره د الله کلام دی د الله خبرې دی د الله صفت دی دویم محمد ابن نوح دا په میدان کې ودرېد او ویل چې قرآن ګره د الله کلام دی مخلوق نه دی دریم پاغي کې احمد بن نصر الخزاعي دا په میدان کې ودرېد او ویل چې قرآن ګره د الله کلام دی څلورم ابو يعقوب البويدي دا په میدان کې ودرېد او پنځم نعیم ابن حماد الخزاعي دا کسان ودرېد په میدان کې دی ویل چې قرآن دا د الله کلام دی دا ګور مخلوق نه دی دویم خط بادشاہ راولېږه مامون بادشاہ اسحاق ابن ابراهيم ته او ته ویلې کوم علما چې په دې باندې اقرار نه کوي چې قرآن مخلوق دی په دغه علماء باندې درس او تدریس او فتوی به باندې کا نو د عالم لپاره درس تدریس د څه دی لکه د مې لپاره اوبه کله چې مې د اوبو نو باسي هغه جون نشي کولای عالم باندې چې درس تدریس بند کی امامت خطابت به بند کی نو هغه د څه دی لکه مې د اوبو نو باسي نو عالم په غیر د درس تدریس نه جون نشي کولای درېمه وته دا ویلي کوم علما چې په دې باندې اقرار نه کوي چې قرآن مخلوق دی په دغه علماء باندې تنخواګانی معاشونه دا د حکومت طرف نه بند کړي په هغه ټیم کې د علماء تنخواګانی د مدرسینو د قاضینو تنخواګانی دا به د حکومت طرف نه حکومتونه به ورکول ځکه اسلامي حکومتونه خو کله چې دا حکومتونه د فساق او فاجرانو بيدونو خلکو لاسونو ته ولیدل د علماء هغه برخه ته ویستله نو مدرسې او علما دا په چاندو باندې روان دي بعض خلک دا چاندي بدی ګڼي چاندي دومره بد شنه دي چې کله به کې ذلت نه او په گاډي باندې لسویکر نه لګولې چې د الله په نوم راوړاو چې 40 روپۍ نه ورکړي بس اته وانه جنتونه غیله ورکړي د سمنه د بکار نو په هغه ټیم کې د علماو هغه حصہ چې وا تنخواګانې چې وي هغه به حکومت ورکولې نو په دې زمانه کې په کار ده په عوام مسلمانانو باندې هغه خلک چې وسلري چې هغه د خپل مال نه څه ایسه وباسي علماء قارینو د پاره دې د پاره چې هغه په دین خلکو ته وخی او دین په خلکو ته ایزده کی ځکه کچیرته عالم قاری دا دین پری دی چاته نه خي او هغه دکانداری شروع کی تجارت شروع کی نو د دین دغه ایسه چې علم دی قرآن او حدیث یو بل ته خودل دي دا عمده صفات کیږي به څوک دین نه ایزده کین به چاته خي نو دین بل د خلکو نورک شي نو په عوام باندې لازم دي چې د خپل مالونو نه څه ایسه هغه وباسي علماء ته ستا په 15000 روپۍ 1000 روپۍ باندې د دین ایو ایسه باقی پاتې کیږي نو په عوام باندې لازم دي چې خپل مالونو کې د علماء برخه وکي دریم فرمان دا صادر کو مامون بچا چې څوک په دې اقرار نه کوي چې قرآن مخلوق دی هغه خلکونی سي او روم تیرا ولې چې زته په خپل لاس باندې سر وامه نو په دې کې بعضي متقین خلکو نیک علماء هغه په دې کې تقیه وکړه لکه یحیی ابن معین چې دا یو محدث په دغه زمانه کې هغه تقیه وکړه تقیه څه ته وایي تقیه دې ته ویل کېږي په خپل باندې د کافر ظالم بدعتي داغي کلمه ویوا ولیکن پسله کې معنا نو پاغي کې یو یحیی بن معین تقیه وکړه سجاده په نوم باندې یو محدث او هغه تقیه وکړه عبید الله القواريري دی په هغه تقیه وکړه
دی ویلي چیرې حاکم وقت سوی هغه موږ منو. نو دا 15 کسان چې په میدان کې پاتې شوي وو دیو کې یو احمد ابن نصر الخزاعي و، دا اسحاق ابن ابراهيم دا ونیو او سره ته غوس کو سره له په یو ځای کې راځوړن کو او دا بدن او جسد دایله په بل ځای کې راځوړن کو. دې لپاره چې خلکو ته عبرت شي چې څوک ونه وي چې قران ګره د الله کلام دی او دې خلکو لري چې د الله مخلوق دی. ارچې دا څلور کسانو یو پای کې امام احمد ابن حنبل محمد ابن نوح او ابو يعقوب البويتي ونعيم ابن حماد الخزاعي. دا څلور کسان اسحاق ابن ابراهيم ونیول خپل کور ته بوتلل. نو پدې کې امام احمد ابن حنبل سره وګدم مناظرات د معتزله وشوله. دی ویل چې قران مخلوق دی، امام احمد ابن حنبل ویل چې دا د الله کلام دی. نو ډیر دلایل ویل شو، امام احمد ابن حنبل سره چا بحث شو کولای په دې خبره کې، دلایل ډیر قوي وو. اخر د اسحاق ابن ابراهيم په امر باندې امام احمد ابن حنبل د ظالمانو ډیر سخو وو اواله ولا ورکړ. نو ارچه ابو يعقوب البويتي نعيم ابن حماد الخزاعي په دې باندې رب العالمین دا امتحان آسان کو، دې دوه استفجل کې وپات شو. ارچه امام احمد ابن حنبل او محمد ابن نوح دا دوه کسان په میدان کې پاتې شو او دې دوه ویلې چې قران غره د الله کلام دی او دا مخلوق نه دی. امام احمد ابن حنبل په جیل کې و، د خپل منځونه کول عبادتونه به کول، خو لیکن والبم دي ظالمانو ور کول. نو امام احمد ابن حنبل په جیل کې ملګرو ته ویلې چې یاره مرګ مم قبول دی ځکه مرد شهادت دی، کدی مې ملکی او دامم جیل مم قبول دی ځکه جیل او کور ماته یو شان دی، خو لیکن داوال نشم برداشت کوله د شه داوال راکې. وې په دې جیل کې یو غلو او دی غل امام احمد بن حنبل ته ویلې چې ګوره صبر وکا، ولی زکه وای منګه پخلا کې نیولیو، منګه پخلا کې وای او منګه صبر کو په دیوالو باندې تا په دې حق مسله کې چې تی نیولې یو تا وای ته په دې باندې صبر نشي کولای، منګ پخلا کې صبر کو په والو باندې ته ولی په دې دین په مسله کې ته صبر نشي کولای. امام احمد بن حنبل وای دې خبره باندې مسله مضبوط شو. باچا امر وکړو څوک په دې باندې اقرار نه کوي چې قران مخلوق دی، داخله کونی سیمال راولای. یو امام احمد بن حنبل دی او دوی محمد بن نوح دی، دا دوه کسان ونیول او روم ته بوتل د مامون باچا مخه ته چې هغه ته په خپل اسمانه سرو وای. امام احمد بن حنبل وای په اوخ باندې منګه سوار کړو، د اوخ باندې دوه انډیو په یو طرف باندې زنه سو، په بل طرف باندې محمد بن نوح وای. کله چې موږ د سمندر ته ورنږدې شو او په کشته کې سوار شو، وای په محمد بن نوح باندې بیماری رااله او هغه استو پات. امام احمد بن حنبل په جنازه وکړه، صرف میدان کې یو کس پاتې شو چې هغه امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله چې دا غټ نوم یادېږي. دا یو کس په دې میدان کې پاتې شو، صرف دغه وخت کې دا یو سړی وای چې قران کلام دی د الله او دا مخلوق نه دی. نور ټول خلکو په دې باندې اقرار کړي، په چا په زور باندې منل دا او چا په خوخه باندې دا منل دا چې قران ګوره مخلوق دی او کلام نه دی. امام احمد بن حنبل صرف یک تنها پاتې دی په میدان کې. امام احمد بن حنبل وای په دې لار کې شمن روانو، وای یو کس ما مخه لراغه چې دا غي نوم جابر ابن عامر بنوم باندې، وای دی ما ته وی چې احمد انك وافد الناس، نن ته دې ټول خلکو وافد ویل کیږي چې باچا د رعیت احوال وای تلن په مسله کې کلک ودرېګا، ولی زکه کچیر ته تکلک ودرېګو نو یا به تا داخلك ملکی، نو کچیر ته مړ شي فليس بينك وبين الجنه الا ان تقتل، ستاو د جنت په مابین کې فاصله نشته ده مگر د مرګ ستاو د جنت په مابین کې فاصله ده، کمړې کې جنت ته بځي. او دوی مې ورته ویلي وان عشت حمیدا، او کچیر ته ژوندې پاین شو نو به ته حمیدی خلق بدستای. چې امام احمد بن حنبل په دې عقیده کې ګوره د شکلک ودرېدل، ژوند باندې استایل شوی ژوند دی او ګوره په دې خلق باندې تسپیر نشي. سپیر دا مطلب دا عقیده چې ته ونه منې چې قران ګوره مخلوق دی، ځکه تاسو ګوره امت ولاړه امت گمراه کیږي. امام احمد بن حنبل وای په دې خبره باندې مظلوم مضبوط شو. وای من چې کله بودللو وای د مامون بچا
هغه معسكرو هغه د چکل منګور سیدلو په منګ باندې شپراله وای د مامون باچا د خوانه یو کس راغی او ما ته ویل چې احمد مامون باچا قسم کړی دی په قرابت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم کړی په دې چې زه د رسول الله خپلوان ما چې امام احمد بن حنبل وای زما خواته راورسېد په دې تورته وای زه دا سر وامه توره وای په لاس کې نیولې ده امام احمد بن حنبل لاسونه جکله الله رب العالمین ته التجا وکړه او خیری وکړه مامون ته او ویل چې یا غیاث المستغیثین اے هغه ذات چې ته فریاد رس قبله یا الله دا ظالم باچا چې د مامون دا ستا صبر دوکه کله ده ستا علم دوکه کله ده غر هذا الفاجر حلمك یلا دا فاجر ستا صبر دوکه کله ته د سنوي او دا کني و چې په حق باندې ما و امام احمد بن حنبل وتخيره وکړلې و سار کیږي د شپې په دې مامون باچا باندې مرز راغله او سار ته ایستلا مامون باچا مړ شم د دنیا نه لاړ امام احمد بن حنبل د خیرو د وجه نه چاغو ته خیری وکړلې نو د کمزوري انسان د خیرو نه ځان ساتل بکار دی امام احمد بن حنبل ته خیری وکړلې نو کله چې مامون باچا مړ شو د مامون باچا بلرور معتصم بالله هغه باچا شو چې کله هغه باچا شو په دې کې د خلافت د انتقال مسله شوله نو معتصم امر وکړ چې امام احمد بن حنبل به ته بغداد ته راولي امام احمد بن حنبل دا اغه دین روان کو به ته بغداد ترال نو په دې کې وخت لګ تیر شو ځکه باچا بدلیدلو قصې بیعتونه کله چې معتصم باچا شو امام احمد بن حنبل راوغخته او هغه ډیر معتزله علما را ټول کړیو دا متکلمین فقها دې لپاره چې مناظره وکړي امام احمد بن حنبل چې بکله را داخل شو نو ډیر سخت دلایل ورته ویلې او داخله کې چپلغ به دې باچا ته ویلې چې یا امیر المؤمنین نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی چې لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث د مؤمن مسلمان ان حلال نه ده مگر یو د دریو کارونه چې کله وکړو نو به هغه توجه شي یو الطيب الزاني یو سړی واده شته د هندوستان زنا وکي د دې سړی قتل جایز دی دویم چې کله یو سړی بل نفس قتل کې النفس بالنفس یو چا یو څو قتل کو تاغي په قصاص کې بدا وجل کېږي او دریم چې یو سړی دین پرې خدای مرتد شو د دې قتل جایز دی په دې درې وانو کې هم یو نه لیکل ولی تاسو ما وای ولې مې وچ نه دی معتصم ورته ویلو وای کچیر ته مامون نه ویني ولې ته ما نه نیولې خو لیکن هغه نیولې زګر دې زنی سما په دې کې معتصم دا چپ شغله شو په دې ټیم کې دی معتصم دی معتزله تو وکتلې چې تاسو جواب ورکړي د امام احمد بن حنبل ته دی معتزله چې دی یو مشر احمد ابن ابي دعاد دار پاتې او امام احمد بن حنبل باندې اعتراض وکړ چې ته د قران باره کې څه قران د الله مخلوق دی کنه امام احمد بن حنبل چپ شو معتصم امام احمد بن حنبل ته ویلي چې جواب ورکا امام احمد بن حنبل را پاتې او دی احمد ابن ابي دعاد ته ویلي چې ما تقول في علم الله ته د الله د علم باره کې څه نو کچیر ته د الله علم د الله صفات غني نو ته به وی چیرې د الله علم زدا نه منم دا مخلوق دی نو زه قران به مخلوقي او کچیر ته د الله علم د الله صفات غني نو دا قران چې دی ول قران من علم الله قرانم د الله د علم نه دی به دا قرانم د الله صفات دی د الله کلام دی نو دا احمد ابن ابي دعاد بیره پاسې ده او دی به اعتراض کو چې قران کې الله ویلي دي ان جعلناه قرانا عربيا نو دلته د جعل معنی په خلق سره دی چې موږ پیدا کړل دی قران نو د دې څه معنی کې نو امام احمد ابن حنبل خو ډیر قوي علم ورسره هغه ته ډاری کی ویلې چې تدلته د جعل معنی په خلق سره کې نو به بدیجه کې معنی څنګه کې چې فجعلهم كعصف ماكول سره د دې چې ان جعلناه قرانا عربيا د جعل معنی د صيرناه سره ده چې موږ دا قران ګرځولې ده نو امام احمد بن حنبل ورته ویلي چې فجعلهم كعصف ماكول دلته به سمانه کې او وقد جعلتم الله عليكم كفيلا به دلته کده جعل معنی په خلق سره وږي ام ته کافر کېږي چې په تحقیق سره پیدا کړي تاسو الله
بالاخره وګد مناظره وشوله خو دې کې د امام احمد ابن حنبل سره چا دلیل نشو ویلې ډېر قوي علم یو نو اخر دا معتزله امام احمد ابن حنبل پړکله مناظره ته وګټله نو دی معتصم دی خپل والد ته ویل چې زدا پرېدم زګه دا په حق باندې ده نو دا هم اسحاق ابن ابراهيم خپل معتزلی وو د معتزله نو هغه راولګید باچا تی ویل ک باچا دا سړی ته پری دی د حکومت بدنامي کیږي ځکه خلک به وای چې غلب احمد خلیفتین امام احمد په دوه باچاهانو باندې غالب شو نو یکدم دا معتصم دا پزت کې راغی او ویلي چې عجبني یا احمد خبره میومنه دا یو خبره دی و چې قران مخلوق دی پرېدم دی خلال په مزه کې امام احمد ابن حنبل ام دا غږ کوي چې القرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن د الله کلام دی او مخلوق نه دی دی معتصم ویلي جلادین روغختل د درو والا او امام احمد ابن حنبل په تخته باندې څملو او دا جلادین راوستل او دی وتون خطل امام احمد ابن حنبل باندې گزارونه شروع کړو دغه سخت گزارونه به کول چې د گزار سره سره د امام احمد ابن حنبل د بدن نه جاموک جدا کیږي امام احمد ابن حنبل باندې چې یو گزار وکړ امام احمد ابن حنبل شونډي وخوځولې روسته د چاته پوسو کو چې تا څه ویلي وای کله چې دې ظالمانو په ما باندې گزار وکړ زما پرتګاخ ولګید او پرتګاخ مې وشلې دوی ما شونډي وخوځولې چې الله که په دې عقیده کې نن په حق باندې ولاړې ما یا الله پرتګاخ مې په خپل قدرت سره کلکې د خلکو ته مې ونه شرمه وای الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره زما د پرتګاخ کلک امام احمد ابن حنبل باندې گزارونه شروع کړل دومره ډیر امام احمد ابن حنبل ویو چې امام احمد ابن حنبل اخر بیهوش شه زوب شه امام احمد ابن حنبل چې کله سغو او زوب شه دا ویوړ یو کوټې ته واچو درې ورځې بعد امام احمد ابن حنبل په اوش کې راغی چې کله په اوش کې راغی نو دا رمضان په دغه ټیم کې روزه و امام احمد ابن حنبل چې اوش کې راغی نو دته استارخان خورشو ډوډۍ وته پرتا و نو چې د درې ورځې سړی زوب وږي چې وی قتل وای دا ډوډۍ شارا وړې ده وای د خلکو ورته ویل چې دا د حکومت ډوډۍ نه ده ستاسو تر د اسحاق ابن حنبل هغه تعالی دا ډوډۍ راوړې ده او دا ډوډۍ ته وخره امام احمد ابن حنبل ویل دا ډوډۍ زنه خورم خلکو ته ویل ولی وای زما دا تر چې دا په حکومت کې چارواکي ده او حکومت والا بدر تنخواه ورکلی حکومت په بچا باندې ظلم کلی او د ظلم پیسې به یو دیس ماتره لوي ورکلی او دی په دې کې د ډوډۍ پیراوړې ده او زه دا ډوډۍ نه خورم امام احمد ابن حنبل باندې تر دې پوري اته ورځو پوري امام احمد ابن حنبل وګیو ډوډۍ نه خوړله اخر څه تجارانو د امام احمد ابن حنبل ملګریو اغولا صحجیو تحفر اولی گلا او پا عقیب باندې ډوډۍ تیار کړله امام احمد ابن حنبل به هغه خوړله دومره د زهد او د تقوا والا څه د پاسه دیرش میشته امام احمد ابن حنبل په جیل کې پروت دی معتصم چې و دم استمر چې کله معتصم مړ شو د معتصم یو زیو واثق بالله دا بچا شو کله چې واثق بالله بچا شو نو د دې په عقیده کې مګندو عقیده خراب و دی په امام احمد ابن حنبل باندې ظلمونه کول خو لیکن د جون په اخره کې دا واثق بالله دا په اخره کې په امام احمد ابن حنبل باندې نرمي شروع کړله وجداوا چې دا واثق بالله تلو دی عالم خواته د دوسو هغه د عقیده جوړ کړو ته ویل چې لکه د امام احمد ابن حنبل تاسو اسی چټنی ولاده دا په عقیده کې په حق باندې ده او تاسو چې د قران دې مسلې له زور ورکړل چې قران مخلوق ده نو دا دومره مهمه مسله نه ده کچیرته دومره مهمه مسله و نبی رسول الله بوله دې له زور ورکړل وي قران کې بیان شوی وي او تاسو برنه قد خلق نشي او په دې باندې ووي جنونو ته اچوي وښني نو د واثق بالله عقیده جوړه شولا نو امام احمد ابن حنبل باندې به ظلمونه نه کول خو لیکن په جیل کې به پروتو کله چې واثق بالله دا مړ شو داغي نرسل معتصم بل ذی باچا شو متوکل علی الله متوکل علی الله چې کله باچا شو نو دا ډیر یونیک انسانو او متبع د سنتو یو خپل باچا ودا امام احمد ابن حنبل د جیل نه یلکه کوړته ولېګا او امام احمد ابن حنبل خاله ورته د امام احمد ابن حنبل به ډیر خیال ساتو خو لیکن دا معتزله چې د ښکارو ورک شویو خو لیکن پټي د دې
خلق وو ګرځیدل را ګرځیدل با دی متوکل خواته یو کس راغی او شیطانی او توکل او ورته ویل چې د علی رضی الله عنه د اولاد یو کس راغلی دی او د امام احمد ابن حنبل په کور کې ناز دی او د خلکو نه بیعتونه اخلي نو دی متوکل د شپې خپل فوجین ولېګل خلک یې ولېګل عسكر په امام احمد ابن حنبل باندې د شپې چاپه واله چې آیا رښتیا ته خلک بیعتونه اخلي چې وی قتل دا خبره بیخي دروغ وا هیڅ ثبوت پیدا نه ک لکه باطل پرست اهل بدع دا کار کوي شیطانی نه کوي حکومتونو والا ته نو هیڅ ثبوت پیدا نشو چې امام احمد ابن حنبل په کور کې یو کسي او هغه د خلکو نه بیعتونه اخلي باچا ته عسكر لاړ وته ویلې چې دا خبره دروغ وا امام احمد ابن حنبل نه باچا بخنه وغوښتله چې موږ غلط پېښ شوو امون ته چا غلطه شیطانی کړي وا لزر درهمه دا متوکل امر وکړو چې لزر درهمه د امام احمد ابن حنبل کور ته ویسي امام احمد ابن حنبل له ورکړي کله چې لزر درهم راوړو امام احمد ابن حنبل دا قبول نکړه وای زه دا نه اخلم د خلکو ورته ویل چې دا قبول کړه باچا به خپشي وای دی ویل چې را وې خلی خو لیکن زه دا نه لګوم د زوی د لزر درهم واغسته نو دی وته ویل چې دا کور کې ملګوا نو هغه د زوی په د کور کې لګول امام احمد ابن حنبل تر 2 کالو پورې په کور کې ډوډۍ ونه خوړله چې دا د حکومت روپۍ دي او د کور ته راغلي دي نو دا د شوبې روپۍ دي دا زنه خورم امام احمد ابن حنبل خپل تجارت بو څه کجوري ستوان بو هغه به امام احمد ابن حنبل خړل په کور کې به خوراک نه کو نو دومره یو زاهد انسان او په دې عقیده کې د خلق القرآن په دې عقیده کې څومره د کلک ودرېده کله چې دا جیل کې نو دی معتزله به دا خبرې کولې چې امام احمد چې احمد ضال مضل کافر امام احمد خپلم گمراه دي نورم گمراه کوي او دا کافر دي دا خبرې به معتزله کولې امام احمد ابن حنبل د خپل ملګرو ته ویلې چې تاسو د معتزله ته وایي چې بیننا وبینکم یوم الجنائز زمونږ استاد پته چې ولګي د جنازې په ورځ بس موږ استاد پته لګي چې د چا په جنازه کې ډېر خلک ودرېږي وای کله چې امام احمد ابن حنبل وفات شو وای متوکل باچا امر وکړو چې تاسو په سفر باندې چونو وګرځوي چونه په واچوي او به د یو صف خلک وشماري باقي په قیاس کوي چې څومره خلک د امام احمد ابن حنبل په جنازه کې ودرېږي وای کله چې شمار وکړو وای 15 لکه مسلمانانو په دغه ورځ باندې د امام احمد ابن حنبل په جنازه کې شرکت کړو چې په تاریخ کې چې مسلمانان په یو ځای کې دومره نه دي راټول شوي څومره چې د امام احمد ابن حنبل په جنازه کې راټول شوي او بعض تاریخونو ولا لیکلي دي وقد اسلم الناس يومئذ اسلم من اليهود والنصارى 20,000 وي په دغه ورځ باندې 10,000 يهودينو نصارى او مجوس اسلام راوړل 10,000 کسان په اسلام کې داخل دا څه وجوه ځکه امام احمد ابن حنبل صبر وکړو په دې سختو مشکلاتو باندې په دې جیل باندې صبر وکړو نو کله چې یو سړی په حق باندې ودرېږي په دې انسان باندې امتحانات راځي مشکلات راځي مصايب راځي به الله رب العالمین غټه درجه ورکړي